الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف وآيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما عزت مندو مسلمانانو ورونو او کورونو کې اوریدونکو زنانو د ربيع الاول په مناسبت سره مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت مبارکه شروع کړې او هغه کې مونږه یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نسب او د نبی علیه السلام پیدائش او دویم کې بیا مونږه د نبی علیه السلام د رکوټوالي نه راواخله او د سلويختو کال پورې چې کومه زندگی د نبی علیه السلام وا هغه بیان شوی و نن با درېمه کما اهم خبره چې د نبی علیه السلام د سیرت هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت متعلق ده نبوت دا د الله تبارک وتعالى د طرفه یو انعام دی او چې کوم ځکه د الله خوخي او سوکه خوخي نه د نبوت او د پیغمبري دا کمال صفت هغه انسان لورکی زکه هر سړی د دې قابل نوي لکه ابو جهل بوي چې زه د دنه په مالداري کې سیوایم او زه د دنه په سرداري کې اوچته ما په هر لحاظ سره زما مقام او مرتبه د دنه اوچته ده نو په قریشو کې صرف دل پیغمبري ورکولې کېده مال ولې نه راکولې کېده نو دا د انسان په اختیار کې نه ده بلکې دا چې الله چاته وغواړي دغه پیغمبري او نبوت هغه سړی لورکی پچا کې چې د دې قابلیت وي پچا کې چې د نبوت د بوج اوچتولو صلاحیت وي اقچاله الله دا پیغمبري ورکی لکه بلندو به یو مثال درکم یو زمکه ده بعض زمکه چې هغه د کروندې قابل وي او بعض زمکه چې هغه د کروندې قابل نه وي چې کوم زمکه د کروندې قابل نه هغه ته تخم واچوا وکړه بکې هغه تخم به هغه ضایع کی په هغه فصل ولګي دغه شانت بعضی سینې بعضی انسانان دا د نبوت د بوج او چتولو قابل نوي
نو الله دا هغه ته نه ورکی بلکې هغه چاته ورکی چې هغه سینه د نبوت د اوچتولو دا غي د بوج د وړلو قابل وي هغه چاله الله تبارک وتعالى نبوت ورکی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک سلويختو کالو ته ورسید نو دغه د انسان د زندګۍ چې کم کمال عمر وی دغه ته سړی ورسی بده کې ذهن قابل شي پورش نبی کریم صلی الله علیه وسلم تبا یوازوالی چې دی دا به طبيعه خوخید چې زه یو ځای کې یوازې ما یوازې د الله عبادت کولی داغي سره سره به نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوبونه لیدل او داسې خوبونه به لیدل چې هغه به د سبا د سحر په شان کې نو علما کرام لیکي چې د دې یو مطلب دا چې دغه خوب با داسې روخانه کېدو او داسې با کار کېدو لکه د سبا په شان دی او یا مطلب دا دی چې څرنګه سړی سحر کی او سحر را پاسي سړی ته یو سکون محسوس شي یو آرام او محسوس شي دغه شانتی به د خوب سره نبی علیه الصلاۃ والسلام ته اغا سکون چې دی اغا میلاوي دو نو بعضی خوبونه چې اغا شیطانی خوبونه ځکه خوب په درې قسمه دي او بعضی خوبونه رحمانی خوبونه اغا د الله د طرف نه او دریم نمبر خوب چې دی اغه د حدیث نفس چې دی دا ویل کی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم با خوبونه چې دی اغه لیدل او سحر با اغه خوب داسې رشتہ کېدو په سبا لکه سبا د سحر په شان دی دا د نبوت نه مخکې چې کله دا سلسله شروع شوه نبی علیه الصلاۃ والسلام یوازواله په خاو چې زه یوازې زکیم او زه هغه کې د الله پاک عبادت چې دی هغه وکم نو د مکی مکرمینا 2 میله فاصله کې جبل نور غار حرا چې وته ویل کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د ځان سره توخه واغستله د ځان سره به اوبه واغستلې او آگے زیتا با نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو التبه دا اللہ تبارک و تعالی عبادت کاؤ چکل با وصراتو خا ختم شوا بیا با واپس مکی مکرمی تا چدی حغرا نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غار حراولی دا عبادت دا پارا ورکو او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کوم عبادت کاو نو علماء کرام لیکي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غار حرا د عبادت د بار زکه ورکو چې په دې کې بد نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیکو هغه هم د غار ته توغه کې بابا صلی عبادت کو یو یوازي زید خوشي زید د انسانانو نه ډډې ته زید او یو داسې عجیبه زید داسې خوندور زید چې هغه کې سړی له عبادت فن او مزه ورکړي الله دې موږ ټول دغه پاک ځمکې ته بار بار چې دی هغه بوتلي او بعض علماء کرام فرمایي چې کله انسان نفلی عبادت کی نو نفلی عبادت په هغه ځای کې خوان کی چې انسانان نه د چا په نظر نه لګي څوک دې نه مخصوصي لکه د شپې د عبادت سوري خوان کی ځکه دا ټیم کې انسانان او دي او دا کم بنده چې د الله عبادت کی داغه نه تاسو په چې د دې سمري خوان او مزي
او بل وجه دا دا چې دا غار حرا په یو داسې ځای کې دا غار دی چې کله انسان دې کې کینی نو بیت الله شریف د دې نه مخامخ چې دی هغه ښکاري. اوس خو د بیت الله شریف نه هغه برنډه تاو شوې دا بلډینګونه دي هغې وخت کې دا نو او د بیت الله شریف هغه عیسی کم کې چې حجر اسود دی دا به د هغې غار نه چې دی هغه ښکارېدو. وی نبی علیه السلام په دغې بنیاد باندې دغه ځای د عبادت لپاره ورکړ. دا دوه درې وجې مې درته ووایي. څه عبادت به یې کوو. بعضی علماء کرام فرمایي چې د ابراهیم علیه السلام د دین څه آثار پاتې نبی علیه السلام به هغه عبادت دی غار کې چې دی هغه کاو. لیکن صحیح جواب او صحیح قول دا دی چې پیغمبر چې دی د پیغمبرین مخکې ولی د الله پیغمبر د پیغمبرین مخکې دی د الله تبارک وتعالى ولی او ولی ته الله تبارک وتعالى الهام کی. نو د نبی علیه السلام چې کوم عبادتو دغه الهامي عبادتو الله ورته په طور د الهام باندې ښودلی نبی علیه السلام به هغه الهامي عبادت چې دی هغه کاو. یو الهام دی یو معجزه ده. معجزه دا هغه خرق عادت کار ته ویل کېږي چې د پیغمبر نه الله پاک هغه سرزد کی. د دې پیغمبر پکې خپل اختیار نه وي خو د هغه په وجه الله پاک دا کار ښکاره کړي نو هغې ته معجزه ویل کېږي. او یو کرامت دی. نو کرامت چې دی دا د الله د یو نیک بنده نه چې خلاف عادت کار وشي هغې ته کرامت ویل کېږي. ذهن ته مې یو خبره راله. بعضې ټیم کې یو انسان یو غټه حادثه وشي او هغه انسان پکې الله بچ کی نو هغه کس دا وی یا اخبار کې بیان ورکی یا اسې څوک وي وی معجزانه طور دا سړی بچ شوی. نو دا داسې ویل نه دي پکار ځکه تاسو ته ما ووایي معجزه دا د پیغمبر سره تړلې خبرې ده او د نیک انسان سره چې کوم خلاف عادت کار هغې ته کرامت وایي. داسې ویل پکار دي چې الله په خپل رحم باندې بچ کو الله کرامتن چې دی هغه بچ کو داسې چې دی دا ویل بیا صحیح دی. خو داسې ویل ټیک نه دي چې معجزانه طور دا سړی بچ شو ځکه د معجزې تعلق دا د پیغمبر سره. بهرحال نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دغې غار کې د خپل عبادت کاو. یو وارې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زه ناست ومه دې کې یو دوه فرشتې چې دی هغه راغلې. هغې فرشتو د ځان سره چې دی هغه سامان چې دی هغه راوړی دی. تاسو ته هغې بل بیان کې ما ویلي چې د نبی علیه السلام شق صدر دا څلور بیرې چې دی هغه شوي. دوه مې درته ویلي چې یو کله د حلیمې سعدیې رضی الله عنها سره هغې ټیم کې د نبی علیه السلام د سینې یو اپریشن شوی او دویم د 10 کالو په عمر کې د نبی علیه السلام شق صدر شوی او دریم شق صدر په دغې غار حرا وی دغه دوه فرشتې راغلي او زما سینه چې دی هغه وڅیرله. خدا ګورې زما ستا د دې اپریشنو په شان نه دا معجزه وه خلاف عادت کارو نه هغه ځای وینې شوی دی نه ترنه وینې بهېدلې دي نه په هغې کې نشانو نه په هغې کې د ګنډلو نښې وي. نبی علیه السلام فرمایي زما دا زړه یې ووینځه اوبه یې د زمزم راوړې وې سامان یې د جنت نه راوړی و
زما د دې زړه خواته چې دی لږه ټوکړه غونته کې وه هغه یې لرې کړه وی ما ته دې فرشتې وفرمایل چې دا د زړه خواته د شیطان یو کور دی دا مې هغه چې دی هغه لرې بیا یو کاسه هغې کې چې دی د علم د نور نه ډک یوه کاسه وه او هغه یې زما د زړه کې واچول او زما دا زړه یې را بند کړو زما سینې چې دی هغه بنده کړله نو دا دریم شق صدر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې چې دی هغه وشو بیا یو قدرتی تله رالتله نوې یو چابلي کې یو کس ویزې په هغې بل کې ورسره ودرولم زه ترې دروند شم بل کس راغی بل راغی بل راغی سلو ته خبره ورسېدله وی زه به پرې درنېدمه نو دا بله فرشته ورته وي چې که دا ټوله دنیا را غونډه کړي او د ده سره یې وتلې نو د ده وزن ته چې دی هغه نشي رسېدي دا دومره لوړ مقام والا انسان بهرحال وی جبریل امین ما ته دا پنځه آیاتونه راوړو ما ته سوي اقرأ اولولا چې زه سویم دا زما سره ووایا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سوي ما انا بقارئ زه خو لوستونکی نه یم نو دلته به ذهن ته خبره راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو عربي و او بل جبریل امین ورته وی چې زه سویم زما سره دا ووایا بیا نبی علیه الصلاة والسلام ولې نشو ویلی نو علماء کرام لیکي چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د هغې وحی او د جبریل امین د هغې شکل صورت هغه هیبت او یو قسم یره وه نبی علیه الصلاة والسلام د هغې وجې ووی چې ما انا بقارئ او دا یو فطرتي شیز دی چې یاره دا خو پیغمبر او په پیغمبر باندې ولې یاره راله نو قرآن مجید کې الله تبارک وتعالی ځای په ځای د دې مثالونه ورکړي دي ابراهیم علیه السلام له چې کله فرشتې رالې او د لوط علیه السلام په قوم باندې عذاب راوستو نو چې هغې کله هغې خوراک ته لاس نه نږدې کاو نو فاوجس منهم خیفه نو هغه د هغې نه څه یره چې دی هغه محسوسه کړه ابراهیم علیه السلام پیغمبر دی خو یاره محسوسه کړه او دا فطري شیز دی فطري لکه څرنګه چې دا تبه ټوخې ناجوړتیا دا یو فطرتي عمل دی په پیغمبر راځي دغه شان دی دغه فطرتي یره دا په پیغمبر راتلی شي یا بل مثال موسی علیه السلام چې کله د فرعون او هغې جادوګرو ته مخامخ شو خپله امسه یې غورځوله د هغې نه یو اجدها چې دی هغه روغه شوه نو الله تبارک وتعالی ورته څه وفرمایل یریږه مه یره به ځان چې دی هغه مه راوله نو دلته کې هم د موسی علیه السلام دغه یاره فطرتي عمل بهرحال جبریل امین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان ته رانږدې کړو لاس یې ترې نرته وکړو او زور یې کړو نبی علیه السلام له زور ورکړو بیا ورته وایي اقرأ بیا نبی علیه السلام جواب ورکړي ما انا بقارئ زه خو لوستونکی نه یم دریم ځل باندې بیا یې رایوځای کړو د سینې سره او دریم زور یې وله ورکړو دا زور یې وله ولې ورکړو علماء کرام لیکي چې جبریل امین دا غوښتل چې زه دا خپل قوت او طاقت د دې سینې ته وردننه کړم او په ده کې یو قسم برداشت پیدا شي د ده دا یره ختمه شي ځکه دا خو د الله پیغمبر دی زه به بار بار راځم او که دا یره په ده باندې هغه مقصد چې دی هغه به بیا پوره نه شي نو د خپل سینې نه
د خپل وجود نه نبی علیه السلام ته هغه طاقت چې دی هغه منتقل کاو. تاسو به وایئ چې دا څنګه منتقل کاو؟ نو په احادیثو کې د دې ډېر مثالونه موجود دي. یو کس راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کېناستو، وی د الله رسوله زه خو ایمان راوړم، ایمان مې ډېر زیات خوښ دی، خو ماله په دې کې د یوې خبرې اجازت راکوي. وایه څه دي؟ وی ماله پکې د زنا اجازت راکوي. ایمان راوړم خو د زنا اجازت را لراکه چې زه زنا کوم. نبی علیه السلام ته ډېر ښایسته په ښکلي انداز باندې پوهږي. نبی علیه السلام ته فرمایي وی آیا دا عمل ته د خپلې خور د پاره خوښې؟ هغه صحابي وی د الله رسول نه، زینه د خپلې خور د پاره خوښوم، نه د بل د خور د پاره. وی اتحب لامک؟ وی آیا دا عمل ته د خپلې مور د پاره خوښې؟ وی د الله رسول نه. وی د خپل لور د پاره خوښې؟ وی نه د الله رسوله. نبی علیه السلام ته فرمایل وی دا ته چې کم کار کې د چا سره کې دا به د چا خور نیوي، دا به د چا لور نیوي، دا به د چا مور نیوي، دا به د چا بیبي نیوي. او نبی علیه السلام وی دا لاس راواغستو او زما په دې سینه باندې کې خودو. وی د نبی علیه السلام د لاس هغه یخوالی ما دنه په خپل زړه کې چې دی هغه محسوس کو. او زه داسې شم چې یا خدا و چې زما د دغه عمل سره ډېر زیات شوق و. او د نبی علیه السلام د لاس یخودو سره زما هغه ارس سره چې دی هغه شهوت، هغه لذت، هغه مزه زما د زړه نه چې دی هغه الله پاک چې دی هغه ختمه. دا یو مثال شو. دویم یو ځای کې کافرانو کعبه رخ کړې وه. نبی علیه السلام یو صحابي د هغې دپاره لیږو. هغې صحابي وي زه چې به کله اس ته وختم زه به د هغې اس نه رارتاوېدم. ما نبی علیه السلام ته خپل فریاد وکړو. نبی علیه السلام زما په زړه او زما په سینه باندې لاس کېښودو. وی ماله الله د نبی علیه السلام د هغې لاس یښودو سره داسې طاقت راکړو، ما ته یو دعا چې دی هغه وکړه چې زه د هغې نه بیا داسې ښایسته شهسوار روح شوم چې زما په شان سورلي بچا په اس باندې بیا نشوه کولی. دریم حضرت ابو محذوره رضی الله عنه، دا بل یو صحابي دی. دی وی زه رکوټ یې وما. نبی علیه السلام چې کله د علاقې فتح کړې وي دوی زمونږ په دې کلي باندې راتلو، نو وی زمونږ دې کلي خوا ته یې پړاو واچو. د مانځه ټیم و نو وي مؤذن اذان شروع کړو. مونږ درې څلور واړو وي مونږ د دې بانګي پیښې کولې. واړو خو شیطاني کی مونږ د دې بانګ پیښې کولې. وی نبی علیه السلام فرمایل چې دا واړه راولې ماله. وی صحابه کرام رالو، وی مونږ یې رانیو، زما هغه نور ملګري وتښتېده، ویزې ونیو ما. ویزې راوستم نبی علیه السلام له. وی د دغې نه مخکې ما زما د نبی علیه السلام سره او د اذان سره ډېر زیات نفرت. وی نبی علیه السلام چې زه راوستمه او د نبی علیه السلام خوا ته یې ودرولم، ما ته وی چې بچیه دا څه وي شابه دا الفاظ ووایه. وی نفرت مې په زړه کې و خو یارېدم نه چې کو نه یم داسې ده چې سزا راکړي ومې وي. وی شروع مې کو اذان. وی اذان مې وکړو د نبی علیه السلام مخې ته. وی نبی علیه السلام زما په دې سر داسې لاس راکاوه، داسې راوسته داسې، او زما دې زړه پورې دا لاس داسې راوستو.
وی د نبی علیه السلام د لاس هغه یخوالی د هغوی د لاس هغه راښکل ما دننه په دې سینه کې محسوس کړو. وی یا دا چې زما د اذان سره نفرت و، یا دا چې زما د اذان سره دومره مینه پیدا شوه، ایمان مې م راوړو. نبی علیه السلام د مکې مکرمې مؤذن چې دی هغه د جبریل امین نبی علیه السلام ځان ته رانږدې کو، زور یې وله ورکو او دا لومبي 15 آیاتونه یې راوړو. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. په دې آیاتونو کې یو ډېر لوی علم چې دی هغه پروت دی. د قرآن مجید ناظرې ته پکې اشاره ده، د قرآن مجید حفظ ته پکې چې دی هغه اشاره ده، د قرآن مجید او د توحید عقیدې طرف ته په دې کې چې دی هغه اشاره ده، په دې کې وهبي علم ته اشاره ده، په دې کې کسبي علم ته اشاره ده. که په دې یو آیات په تفصیل باندې ځمه نو بیا به خبره ډېره چې دی هغه اوږده شي. بهرحال دا 15 آیاتونه راوړلی شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته راغی، هغه رعب او هغه یره پرېږده او ډایرکټ حضرت خدیجه رضی الله عنها ته فرمایي زملونی زملونی، زمانه صادر توقع، زمانه کپڑا چې دی هغه توقع، انی خشیتو علی نفسی، زه په خپل ځان باندې چې دی هغه ویریدم. هغه بیبي وله تسلي ورکي، یریږه ما ځکه ته خو ډېر ښه سړی یې، ته خو ډېر د خلکو خیال ساتي، د یتیمانانو خیال ساتي، د خلکو د امانتونو خیال ساتي، صله رحمي چې دی هغه پالي. ډېر صفات د نبی علیه السلام بیان کړو او د نبی علیه السلام په تسلی باندې. بیا یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوستو د ترس ویلا ورقه ابن نوفل دا د انجیل او دغه کتابونو عالمو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم بوستو نبی علیه السلام ته تمام تفصیل چې دی هغه بیان، هغه ته جواب کې شوي وی دا خو هغه ناموس دی، هغه فرشته ده کومه فرشته چې به موسی علیه السلام ته راتله. خفه کېږه ما، تاله به الله پیغمبري چې دی هغه درکړي. او یو افسوس یې وکړو چې کاش زما عمر زیات وي، زه ژوندی وي چې د مکې مکرمې دا خلک تا وباسي او زه ستا په هغه ټیم کې چې دی هغه زه مدد وکړم. نبی علیه السلام ورته وفرمیل وی ښه وي دا خلک به مې وباسي وی او دا ته چې کومه خبره کوې، دا چې کم پیغمبر خپل قوم ته کړې ده هغه قوم د هغه په دشمنۍ کې هغه ته چې دی هغه ودرېدلې. بهرحال دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه د نبوت میلاوېدو لومبۍ هغه سلسله وه چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې جبریل امین وحی چې دی هغه راوړله او نور هم دې مینس کې ډېر چې یوه خبره کې هغې کې پوره تفصیل دی او هغې کې نظم تاسو ته مختصر سیرت ویم چې کم اهم خبرې دي چې ستاسو ذهن کې هغه چې دی هغه کېني. انشاءالله بیا چې کم د نبی علیه السلام بله مرحله د دعوت وه را روانه جمعه کې به انشاءالله د دعوت مرحله چې دی هغه وایو. الله تبارک وتعالی دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.